دې نظام پاکستان ته په کلکو واضحو ټکو دا خبره واضحه کړې ده. ډیورن نه در سره منم. په افغانستان کې د افغانستان په داخلي چارو کې د دخالت نه منم. ما ته به فرمایش نه راکوي. د افغانستان خارجي پالیسي د ما خپله پالیسي ده. زه یو ملک یم، نظام یم، زه په خپله مخته وړم. او بالاخره د پاکستان حالات دې ته راورسېدو چې داخل کې هغه کوم جاسوسان چې ده درلودل هغه اوس نسته او مخامخې د افغانستان له نظام سره جګړه پیل کړله. یعنې دلته موږ ته یو شی ثابت دا سول چې موږ څه غوښتل دغه ټولو افغانانو د موږ غوښتنه دا وه چې موږ باید پاکستان دښمن وپېژنو چې دا د موږ دښمن ده. سل نور جمهوریتیان دردهی دا سل نور دردیدلی جمهوریتیان زر نور طالبان دردهی او هغه زر دردیدلی طالبان 2000 نور جمهوریتیان دردهی. پس زه کرکه لرم د هغه انسان نه چې داسې یوه جمله زما په لایف کې وایي چې هغه افغانان په ډلو ویشي. ما هېڅکله نه دي ویلي دولت وزیري زما ماما دی، دولت وزیري زما ماما دی، د ملي اردو ویاندو د دولت وزیري 2 اولادونه چې دی دننه په خوږیانو کې شهیدان شوه. پوهېږئ طالبانو څه رقم شهیدان کړي وه؟ ټوټه کړي وه، په بوجۍ کې اچولي وه، بیا سر یې ورته د بوجۍ په سر ایښی وو. که زه چېرته تر اوسه پورې امارت سره په نرم مخ ته ځم، د دې د خاطره په نرم مخ ته ځم چې سبا ته بیا داسې قتل عام ونه شي. دا خلک چې د مړې خېټې پاړسي وایي دوی نه جنګ لیدلی نه په جنګ کې قرباني لیدلې. بنان لطفا مونږ د افغانانو وحدت ته دلته کار کوو. زه د ګلخانیزم خلاف یم په دې لایف کې. اغلی جسمین مهرباني. زما خبره دا ده چې موږ ټول افغانان یو نه، په یو دپاره په خلاف کې باید لوړ نه سو نه، همیشه باید په یو دپاره د سر پر لار باندې استاد سو. ښه نور څه وکړو جسمین خور؟ I don't know. دلته هغه اوکې خیر ده، همدا چې دغه نظر دې مراک No, الله دې اجر درکړي. it's not about anything else, but I'm talking about peace, you know. We want to bring peace with each other, you know. Yeah, I agree. مثلا فرض وکړه ټوکې در سره کوم، دا جدي ونه نیسي ځکه ځینې وخت چې بحث جدي شي زه غواړم بیرته یې چې دی عادي کړم. فرض وکړه ته مو بوتلې د پښتنو جرګې ته د افغانو ښځو په نمایندګۍ او 3-4-5 غټ ملا صاحبان مو هم درته کېنول او هم ویلې چې دا خورکۍ راغلې ده چې زه داسې شاک شولم قربان جسم چې تا زه پورته راوستلم. زه داسې یو رقم فکر مې وکړ چې دا زه یم چې خبرې وکړم. زبر شوخي در سره کوم. مثلا چې ته کېنې وایې چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر محترم مولوي صاحب I would like to say that. So زه به هغه مولوي ته بیا څه جواب ورکوم. زه یو خبره کوم اورې، زه به وایم ولې موږ خپله یو د بل لاس نه ورکوو. پرابلم څه شته؟ دلیل زه درته وایم خورکۍ، زمونږ په منځ کې مونږ ګلخانان راوستي او دا ګلخانان هغه جنګي دلالانو راوستي چې غواړي په افغانستان کې جنګ وسي. د ځینو خلکو په جنګ کې دلته بد خلک ماته بدې خبرې کوي، وجې کې پروا نه لري. خلکو پسې بلا په جنګ کې د ځینو خلکو زه په کیسه کې نه یم چې ته یې په کیسه کې نه یې نو زه بیا څوک یم؟ دقیقا زه الله دې اجر درکړي. ته وینې دلته ټوله خاندي اورې زه غواړم زمونږ لایف همداسې اوسي. مونږ افغانان یو، زمونږ لایف باید ورور جانه غوږ ونیسه. زه داسې انسان نه یم چې ته ما نه پېژنې. یو وخت چې ما ته وپېژنې دونه کومک چې ما د افغانستان سره کړی دی، زه په امریکا کې لو سوې یم، ما دونه کومک کړی دی په افغانستان کې چې ته په ژوند پې تصور نه کوې اورې. لیکن دا مهم نه دی، دا مهم دی اوس مهم دی، داسې مهم دی چې اوس باید چې موږ یو ځای سو. د ښځو وزارت ستا شو. اوس که د افغانستان په اړه مجموع کې کوم نظر لري مهرباني. که زه یو خبره وکړم پر ما باندې ټوله نه هیڅ خبره هم نه کېږي. جسمین مننه دې چې راغلی، الله دې اجر درکړي، کور دې ودان. زه خوشحاله شوم چې داسې بحث وکړو. فقط یو شی وایم، کله هم چې راځئ لطفا مشخص په هغه مسایلو بحث وکړئ چې ګټه یې ټولو ته وي. زه پوهېږم چې هرې خورکۍ ډېر کار کړی دی په شمول د جاسمین. الله دې تاسو ته اجر درکړي، خدای پاک دې تاسو د ښځو د وزارت وزیره کړي او خدای پاک دې داسې یو وزیره کړه چې
په اوله ورځ باندې ووایي چې ټول مجردان دې راشي نوملیکنه دې وکړي چې مجردو نجونو ته سم اسلامي مسلمان خاوند او مسلمانه نارینهو ته سم چې دی ښایسته ښځه پیدا کړو او خدای دې داسې نه کړي چې داسې یوه وزیره اوسي چې مسلمان خاوند ته دی چې دی یو سمه خرابه جنۍ ور برابره کړي چې 3 ګزه ژبه ولري ځکه بیا به زه د تا په خلاف مظاهرې کوم نوبت د چا دی؟ زه فکر کوم د ضیاء الرحمن ورور دی. ضیاء الرحمن صاحب لنډ مو نظر اورو. الله مو راوله. مهرباني په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه محترم ډاکټر صاحب، تاسې ته په سټډیو کې ټولو قدرمنو ګډونوالو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو د تاسې بحث مې واورېدو ډاکټر صاحب، ښه بحث ده، خو ډېر ستونزه چې ما د تا په بحث کې ولیدل، البته زه به یو انتقاد وکوم. په سترګو یا به ته پوهېږې، البته حتما به پوهېږې ځکه میډیا د ډېره استفاده کړې ده او ماشاءالله زده کړې هم لري، استعداد هم لري. ځینې استخباراتي کړۍ او هغوی بیا شاته نور زنانه خویندې دي، موږ خویندې چې دي، موږ دوی نه ګیله نه کوو، دوی غیر مستقیم استفاده کوي او دغسې بحثو ته یې لیږي تر څو هغه اصلي موضوع بلې خواته لاړه سي. یعنې ستا دغه نن بحث ډېر مهم ده چې موږ باید د پاکستان په وړاندې خپله تګلاره واضحه کړو. موږ څه کول غواړو؟ مثلا د ډیورن خبره د 50 کاله کېږي چې افغانستان د همدغه ډیورن په موضوع باندې پاکستان آرامښت ته نه پرېږدي، په افغانستان کې امن نه غواړي، افغانستان کې یو قوي مرکزي نظام نه غواړي. نو موږ باید یو واضحه تګلاره اوس ولرو، څه کول غواړو، څه کوو. مثلا خو دلته ځینې خلک راغلل غیر مستقیمې د تا لایف یو څه ناڅه بلې خواته یوړ، خو په هر حال داسې تاسې خویندو ته احترام لرئ، دا ستاسې په نیکو اخلاقو باندې دلالت کوي او در سره کوم مغه نه لرو، ستا خپل بحث ده. زه راځم اصلي موضوع ته. ګورئ، یو خو امارت د افغانستان د یو حاکم نظام په حیثیت چې دلته یو نظام ده، داسې څوک یې مني نه مني، څوک په غرب کې دي، څوک چیرته دي، څوک چیرته، دا د هغوی خپل دریځ ده، خپل کار ده. دا نظام مسئولیت لري چې د افغانستان له ارضي تمامیت نه دفاع وکړي. دې نظام پاکستان ته په کلکو واضحو ټکو دا خبره واضحه کړې ده، ډیورن نه در سره منم، په افغانستان کې دی، د افغانستان په داخلي چارو کې دی دخالت نه منم، ما ته به فرمایش نه راکوي. د افغانستان خارجي پالیسي د ما خپله پالیسي ده، زه یو ملک یم، نظام یم، زه په خپله مخته وړم. او بالاخره د پاکستان حالات دې ته راورسېدو چې داخل کې هغه کوم جاسوسان چې ده درلودل هغه اوس نسته او مخامخې د افغانستان له نظام سره جګړه پیل کړله. یعنې دلته موږ ته یو شی ثابت دا سول چې موږ څه غوښتل دغه ټولو افغانانو، د موږ غوښتنه دا وه چې موږ باید پاکستان دښمن وپېژنو چې دا د موږ دښمن ده. خو متاسفانه یوه خبره وه چې نیمو افغانانو ورته د دوست یا د یو ښه ګاونډي په نظر کتل، نیمو به په شعار کې ویل چې دا د موږ دښمن ده، او نیمو کېدای چې په حقیقي ډول د دښمن په نظر ورته کتلي. خو اوس اکثریت افغانان په دې پوه شول چې دا د موږ دښمن ده او موږ له هغه دښمن سره مخامخ جګړې ته داخل سوي. یعنې مخامخ موږ اوس ورسره په جګړه کې لګیا یو او دا جګړه به دوام کوي. دا جګړه اوس درېږي نه، په دې نه درېږي چې هغه فرمایشونه چې پاکستان لري هغه دغه موجوده نظام ته چې زه ښه تېنه ماته معلوم ده دې ته د زغم نه دي، د منلو نه دي او دا به نه ورسره منل کېږي. په وخت چې دا نه منل کېږي پاکستان به حمله هم کوي، پاکستان به بمبار هم کوي، پاکستان به د موت عام خلک هم، ځکه دی فشار تاسو حل لاره څه ده صاحب؟ لنډ راته وایي چې پاکستان بار څه کوي؟ کله چې تاسو وایي چې امارت یو نظام دی، د دوی پلان او حل لاره څه ده؟ دا باید واضح شي. پلان دغه د ډاکټر صاحب، پلان دغه ده چې امارت د خپل هغه څه چې دی په توان کې لري د هغه نه په استفادې سره د پاکستان سره مبارزه کوي، د پاکستان سره مقابله کوي. مثلا ځینې خلک غواړي چې په پاکستان کې باید بریدونه ډیر زیات وسي، صحیح ده؟ دا یو پلان غواړي، دا یو طرحه غواړي. یو دقیقه مشره، یو طرف نه وایي چې مونږ به کله چې زه وایم چې د تاسو پلان د پاکستان د حملو په مقابل کې څه شی دی، بیرته ستاسو دریځ رانرمیږي او وایي چې مونږ به خپل توان ته په کتو مبارزه کوو. خو هیر مو شو چې په پیل کې مو وویلې چې تاسو قصدن غوښتل چې پاکستان دې حالت ته مجبوره کوي چې قصدن تاسو سره مخامخ جګړه وکړي. نو که چېرته ته پوهېږي چې توان یې نه لري د مخامخ جګړې،
ولې دې قصدن پاکستان تر دې حده مجبوره کړه چې اوس په تا بمبارۍ کوي؟ یا خو تا مجبوره کړی نه دی، توکلي مجبوره شوی، اوس ته حیران یې چې څنګه به ورسره فزیکي جګړه کوي، یا که ته وایې چې ما قصدن مجبوره کړی دې حالت ته یې راولم او اوس ورته پلان نه لري، سو ما ته د منلو وړ نه ده. نه ډاکټر صاحب، دلته ما د توان خبره دا وکړه چې ځینې خلک وایي چې باید په داخل د پاکستان کې بریدونه زیات سي. که نه کله چې ته د یو هیواد په داخل کې بریدونه زیاتوې، د دې لپاره به ته یو طرحه، یو پلان، قوي پلان جوړوي. اگر څنګه اوس هم شته. نه، زما پوښتنه دا ده چې مجبوریت څه و چې تاسو پاکستان تر دې حده مجبوره کوي چې مستقیم په تاسو حمله وکړي، کله چې پوهیږئ چې نشئ کولی په مستقیم شکل ترې نه دفاع وکړئ. مثلا پاکستان یو جټ طیاره رالیږي، کوم چې موږ بیخي دفاعي سیستم نه لرو هوایي، نو څنګه ترې دفاع کوئ؟ یا دې ته هم سوچ نه و کړی؟ نه، داسې ده چې یو خو مستقیم هم د پاکستان سره مقابله سوې. ډاکټر صاحب ته یې هم وینې، زه یې وینم. یو هغه مسایل لکه هوایي سیسټم دا رادار او دا تیارې او دا شی خو ټول پوهېږو چې موږ یې نه لرو، افغانستان یې نه لري. مګر په فرضي کرښه زه راځم درته، په فرضي کرښه له پاکستان سره کلکه مقابله سوې، دوی ته زیات تلفات اوښتي دي، صحیح ده، د دوی پوځیان ډېر وژل سوي دي. بله خبره، زه د هغې مبارزې مخالف یم. کله چې تاسو وایئ چې په فرضي کرښه باندې تاسو مبارزه کړې، په دې مبارزه کې زما د اسلامي امارت عام عساکر چې د شهیدان شوي دي او بیرته تاسو صحیح ده چې هغې پوستو ته ضرر رسولی دی، خو دا خو داسې شو ته هلته منډه ووهه، یو ورځ دپاره پوستې ونیسه، ستا شهیدان اوسي هغو مردار کې، بیرته راشي تېنه هغو دې طرف ته را منډه ووهي. دا خو لاره نه ده، دا خو سیاست نه دی. نه، دلته خبره داسې ده ډاکټر صاحب، یو خو دغه جنگ د امارت هغه نه اوس امارت دا جنگ، بلکې دا د پاکستان هغه نامشروع غوښتنې دي چې دا د افغانستان نظام ته د منلو نه دي. اوس مثلا یو سړی راځي ډاکټر صاحب، کوم پلان لرئ که نه لرئ؟ زما پوښتنه دا ده. ګوره درولو ته پلان داسې ده، یا به د پاکستان هغه مسایل چې پاکستان غواړي په افغانانو یې ومني، یا به هغه منل کېږي، یا دا جنگ نه درېږي، دا جنگ په پراخیږي او دا جنگ ته موږ باید آمادګي ونیسو، ولو که موږ تیاري نه لرو، ولو که موږ الوتکې نه. زما ټوله پوښتنه همدا ده چې که چېرته تاسو د پاکستان سره د هغوی هغه غوښتنې ومنئ، نو د افغانستان ملت تاسو بیا نه پرېږدي، سو هغه کار خو کوی نه شئ. او که چېرته تاسو ورسره هغه غوښتنې ونه منئ، دا بمباري به دوامداره اوسي چې بیا هم ملت ستاسو په ضد راپورته کېږي، نو تاسو خو داسې یو حالت کې ګیر یئ چې یو طرف ته ډانګ دی، بل طرف ته پړانګ دی. اوس مو ډانګ ته تیاری نیولې که پړانګ ته؟ که مو پړانګ ته تیاری نیولې، پړانګ څنګه ګیروئ؟ که مو ډانګ ته تیاری نیولې، ډانګ څنګه ماتوئ؟ پوښتنه دا ده. داسې ده ډاکټر صاحب، موږ د دې لپاره اپشنونه لرو او په دغه اپشنو باندې به کار حتما کېږي. تر اوسه خو امارت په دې هغه کې یعنې خبره ده، یو ټوکه در سره وخت نه راکوې ډاکټر صاحب. ما یوه ټوکه کوم در سره، بس تاسو په مجرد د دې چې ویل چې زه ورته اپشنونه لرم او دې پلان باندې به کار کېږي، ما ته مکتبونه رایاد شو. دا خو به د مکتبونو اپشنونه نه وي چې 4 کالو پورې لا معلوم نه دي. نه، دا اوس عملي موجود دی ډاکټر صاحب. داسې امارت یو خو ګوره ډاکټر صاحب، پاکستان پوځ چې ده په داخل کې تر ډېر لوی فشار لاندې ده، د دوی په وړاندې مقاومت روان ده، مبارزه روانه ده. یوازې د امارت له ادرسه یو څه ناڅه عملي چې امارت به دا کار بالاخره کوي، ځکه مجبوریت دغه ده د موږ. پاکستان که په موږ باندې همدغه فشار راوړي، یعنې بمبار کوي د موږ خام خلک، هغه خو چې په فرضي کرښه ترېنه انتقام اخیستل کېږي، هغه اخیستل کېږي، خو دوهم افشن به همدغه وي چې امارت به مستقیم بیا دغه خلک هغه کوي، دوی ته به مرسته ورکوي او دوی به منظم کېږي، او بیا پاکستان په دې کې ناکام ده. پاکستان ته موږ داسې یو اپشن لرو چې دی موږ ته نه لري. په تیارو باندې جنگ نه ګټل کېږي، په بمبار جنگ نه ګټل کېږي، جنگ عملي په میدان ګټل کېږي، او موږ په میدان کې خلک لرو او داسې لرو چې دا اوس یې د پاکستان پوځ چلنج کړی. بلې ضیا ورور، که زه ستا په ځای وای او د امارت په استازیتوب مې خبرې کولې، د تا د خبرو نه مې دا خبرې زده کړې، بیا ما په دې شکل باندې ویلې چې ګورئ، مونږ د یو مسلمان هیواد په توګه نوی حکومت ترلاسه که، هر څه راته ګډوډ پاتې وه، او مونږ غوښتل چې یوازې په خپل اقتصاد کار وکړو، ځکه نه مو غوښتل چې بل چا سره جنګ او جګړه وکړو. خو پاکستان زمونږ د اقتصاد پرمختګ نشي لیدی او درګرده لګی دی په مونږ حملې کوي. د دې حملو نه د بچېدو دپاره او د دې شر نه د دایمي شکل د خلاصېدو دپاره مونږ د پښتونخوا په دروند ولس باندې غږ کوو چې هم ځان د دې شر نه خلاص کوي، هم مونږ د دې شر نه
خلاص کوي. تاسو موږ سره لاس په لاس شئ، تاسو موږ سره شانه به شانه شئ چې موږ د پنجاب دا ظالم مرتد نظام له منځه یوسو. دې ته سیاسي جواب وایي، داسې جواب چې ولس هم تانه خوشحالېږي چې طالبانو په اقتصادي برخه ډېر فوکس کړی و، اما پاکستان یې ځکه نه پرېږدي ځکه نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، تا ولس خپل که. دوم، ته د دښمن په دښمن غاک کوي تر څو تا سره یو ځای شي چې په نظام فشار راوړي. دا د تا خبرې مې په یو بل انداز کې ولې ویلې، زه نصیحت تا ته نه کوم مشره، خدای ناخواسته داسې نه ده چې زه وایم چې زه پوهېږم. زه درته وایم چې کله موږ سیاست کوو باید پوه شو چې ډیپلوماټیک جواب څنګه ورکو. اوس د ما د دې خبرې په بدل کې به ته مانه داسې څه پوښتنه وکړي چې ته ما چیلنج کړي. سو ما الریډي ویلې چې موږ اقتصاد ته کار کوو، موږ خبر نه وو چې داسې یو منافق نظام دی چې هغه به مستقیمې بمبارۍ په ما وکړي. او کله چې په ما بمبارۍ وکړي، اوس زه غواړم د دې بمباریو نه دفاع وکړم، خو رادار څوک نه راکوي ځکه څوک مې په رسمیت نه پیژني. ولې مې څوک په رسمیت نه پیژني؟ ځکه په ټیک ټاک کې ټوله ورځ د جمهوریت په نوم خریمې ناستې دي، د موږ په خلاف خبرې کوي. که چیرته دوی کینی ووایي چې د پاکستان په خلاف خبرې وکړي، شاید د ټرمپ زړه درد وکړي مونږ ته چې د زري رادار راته راکړي. بنان دا ډیره مهمه ده چې مونږ پیام څنګه ورسوو. ډاکټر صاحب بالکل د تاسو خبره سمه خبره ده. خبره داسې ده، زه وایم چې د دې لپاره هم امارت اسلامي، یعنې دا د ما خپل نظر ده، داسې نه ده چې زه دلته کومه د امارت له ادرسه رسمي، بلکې د ما یو نظر د امارت د دې لپاره هم حتما پلان لري، او هغه پلان به داسې چې حتما به یو جرګه د افغانانو راغوښتل کېږي، او همدغه جرګه به د پښتونخوا په قومونو باندې دا غږ کوي. دا جرګه د افغانستان د ولس به د پښتونخوا په قومونو باندې دا غږ کوي چې تاسې به له موږ سره درېږئ او خپل ځان به هم له دې شره خلاصوئ، موږ به هم له دې شره خلاصوئ. یو هغه څه ده چې امارت په دې متهم ده که نه، لکه امارت یې په دې متهم کړی چې ته د ټي ټي پي ملاتړ کوې، او امارت په سعودي کې، په قطر کې، په چین کې دا ورته ثابته کړه. مشره هغه اصلا مو وایي، موږ اصلا ضرورت نه لرو چې ګلخانانو ته وایو چې تاسو په څه شي متهم کړي یو، بلا مو ورپسې. الله دې اجر درکړي، کور ودان مننه ډاکټر صاحب، ډېره مننه. او یو شی بل هم درته وایم مشره، جمهوریت که کنځلیم درته کوي ځان تیروه. اوس خو تاسو نظام یا سات مو تیر دی، هر کې ناست نه ډاکټر صاحب موږ انشاءالله هېڅکله جواب نه وتښتېدلو، خو دغلته هم زړه تنګ شي، د باندې وځو ټول خارجیان دي، په انګلیسي هم نه پوهېږو، زړه هم تنګ شي چې تا ته کنځلې ونه کړو، چاته یې وکړو. نه ډاکټر صاحب هېڅکله به موږ جواب ورنکړو، او خپلو خویندو ته به بده خبره ونه کندهاري انار چې دی ټول تا رانه واخیسته، د ننګرهار نارنج تا واخیسته، د پکتیا چې دی څه شی ورته وایي هغه شوله چې داسې تا وایي، یو رقم کلکه شوله په پکتیا کې پخوي، ډنډکي نه تا موږ د شارینو دغه کړۍ نه تا محروم کړو، روش را باندې تا خرابه که، خود به درته کنځلي کوو، زغم یې کن. موږ هم ډاکټر صاحب موږ هم شپه او ورځ هغه د افغانستان د دفاع په خاطر تر بریدونو لاندې، د امارت تر فشارونو لاندې، مطلب ته په کلاره روش نشي خوړی. دا افغانستان چې ما ته جوړوو ډاکټر صاحب، دا ما ته په ارامه نه پرېږدي. دا خویندو نه یوه اخري خبره، یو پیغام دغه خویندو ته لرم، دوی اکثره له افغانستان نه لرې پاته سوي دي، ملامت یې نه دي، خو دومره هیله ترېنه کوم چې ګورئ خویندو، تاسې زده کړې کړي دي، تاسې د دې وطن سرمایه خپلواکې پاته سئ، او د معلومات وکوئ ځان ته، د چا په خبره باندې دومره تر تاثیر لاندې مه راځئ چې خپلو ټولو علماو ته ابوجهل، خپل ټول ولس ته ابوجهل. امارت سره میلیونونه خلک ولاړ دي، امارت کې علما دي، امارت یو نظام ده، دا ښه کار نه ده. سیاسي مبارزه داسې نه کیږي، او د تا له لایف نه بیا داسې یو استفاده کول چې زه خور یم او دا او دا هم ښه کار نه ده ډاکټر صاحب. په هر حال ډېره مننه. مننه جان، الله دې اجر درکړي، ښه وخت ولرئ، خدای په امان. خیر زما غواړه چې داسې نه شي چې یو کال وروسته زما ژبه ماته ګوډه شي. فکر کوم د مغور صاحب نوبت دی که د بابک صاحب؟ خیر مغور صاحب ته اول نوبت ورکوم، بیا بابک صاحب ستا نوبت دی نه؟ نوبت دی ما د ډاکټر صاحب که اجازه مغور صاحب تر ټولو وروسته راغی. ډاکټر صاحب اول خو زه وایم تاسو بحث ما مخکې واورېد لږ او ډېر، او د اتا نظر زه په دغه ځای کامل تایید کوم چې د موږ د افغانانو باید له ګلخانانو سره یا په ټولو کې لږ بهرنیو سره د موږ پالیسي باید څه خل ووسېږي چې دوی سره باید څه خل بحث وکړو، او دوی که راځي د افغانستان په داخلي چارو کې ګوتې وهي، موږ باید دوی سره اما کاونټر پالیسي وکړو، او دوی په داخلي چارو کې ګوتې ووهو او دوی ته ووایو. بله اوس خبر راځي ډاکټر صاحب د ډیورنډ مسله ده. مثلا
ټول افغانان چې دي هغه په دې خبره متفق دي چې موږ ډیورنډ په رسمیت نه پیژنو او تر اټکه پورې د موږ خاوره ده. اوس د خاورې د آزادولو لپاره افغانان باید څه وکړي؟ موږ په پښتونخوا کې خلک لرو، د خلک دي چې هغه په مطلق ډول پاکستاني دي، ځان ته پاکستانیان وایي، موږ ورته ګلخانان وایو او پاکستان سره شانه بشانه ولاړ دي. بل قسم خلک دي چې هغوی وایي چې موږ سره ظلم کیږي، موږ غواړو د پاکستان د عین مطابق حق وغواړو دلته. یو قسم نور خلک دي چې هغوی پاکستان کې عملا جګړه کوي هلته، د پاکستان حکومت په رسمیت نه مني، غرو ته ختلي جګړه کوي. اوس موږ افغانان دا خو خوایي سو چې موږ په دغه درې واړه مختلف خلک چې موږ په خاوره کې ژوند کوي، دوی سره موږ څنګه روابط ولرو؟ یو ته ګلخان وایو، بل ته وایو سیده ته ښه خبره کوي، مظلومې، بل سره موږ کومک هم وکړو پټ، دا کار موږ کوی سو. او د افغانستان اوسنی حکومت په دغه اړه باندې خپله پالیسي لري، د نړیوالو په وړاندې دوی څنګه خبرې کوي او په پټه کې دوی کوم کارونه کوي. اوس اصل پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب چې کله موږ دا منو چې پاکستان د موږ دښمن ده، ابدي دښمن ده، او هلته د هغوی موږ خاوره اشغال کړې او دا خاوره به موږ ترې نیسو، دا خبره چې دا واضح ده، دا جګړه غواړي، دا قرباني غواړي، دا تاوان غواړي. آیا افغانان دغه قرباني ته تیار دي که نه دي تیار؟ دا قرباني مني که نه مني؟ که یې مني دلته به هم لږه راځي، هم به مکتب بندیږي، هم به تا په هیواد کې بمبار کیږي. که چېرته داسې چې دلته یو ورځ بمبار کیږي او افغانان ټول راځګیږي هلته وایي چې دلته ولې پاکستان بمبار وکړ، یا مثلا په افغانستان کې پاکستان لارې بندۍ، اقتصاد کمزوری کیږي او خلک راپاڅېږي، دوی ته یو بهانه لاسته ورځي چې دغه اوسني حکومت په خلاف باندې جګړه لپاره خلک راوهڅوي، یا د پاکستان همغه پالیسي چې غواړي په افغانستان کې دننه جګړه پیل سي، دغه لپاره خلک کار کوي. موږ د افغانانو دغه کاذبه ناره چې موږ وایو پاکستان د موږ دښمن ده، خو چې کله د دښمنۍ وخت راسي موږ دوی سره دښمني کوو که نه، هلته بیا موږ شاته کیږو او موږ په خپلو خلکو راګرځو. دغه لپاره تاسو په وړاندې حل لاره څه شی ده؟ تاسو له نظام نه کوم توقعات لري، کومې غوښتنې لري، دوی کومه پالیسي باید اختیار کړي، او که همدغه نظام بیرته د دغه کار لپاره له عام ولس نه قرباني وغواړي؟ ځکه ما مخکې ویل ډاکټر صاحب چې قرباني به ورکوو، که موږ دښمني کوو او موږ پاکستان د موږ دښمن ده، موږ صرف داسې نه سو کولی چې موږ ورته ووایو چې تاسو ګلخانان خپله وطن ایجاد کوئ، ورسئ پاکستان سره جګړه وکړئ مرتد پوځ سره او شناختي کارت هغه کوي چیرې کوي که نه. ځکه دا خبره مقایسهی بحث کې صحیح ده چې هغوی ته موږ وکړو، خو ولې په حقیقت کې که موږ غواړو دا خاوره ازاده کړو، موږ باید یو داسې پلان ولرو چې په هغه کې موږ دې ته حاضر واوسېږو. دغه د پاکستان د هندوستان سره ډاکټر صاحب خبره کوم، کله چې موږ وایو پاکستان یو اټومي طاقت ده، پاکستان اټومي طاقت څنګه سو؟ 1901 کې چې کله بنگلادیش ایست پاکستان نه جدا سو. بابک صاحب زه وایم دقیقاً پوه شوم، اما مهمه خبره دا ده چې ستا پوینټ مو واخیسته او زه د تا د ټولو خبرو سره همغږی یم. که لنډ خپل نظر جمبندي کوي د دې په ځای چې تاریخ په اړه وغږیږو چې ملګري ستړي نشي، یو جمبندي ډېره لنډه د 10 یا 40 ثانیو دپاره. زه غواړم ډاکټر صاحب عین وخت کې کنه ما خبره کې ستا پوینټ اخیسته، ما پوښتنه تا نه مشخصه ده چې ته که یو خواته مثلا دا غواړې، تا خو باید دا نظر هم چې ته د افغانانو د غوټ اکثریت نظر ته په احترام سره دا دې سره موافقې که نه چې اټک پورې د موږ خاوره ده او دا باید موږ په هر حال کې واخلو، موږ ډیورنډ په رسمیت نه پیژنو. دوم که چېرته دی تا نظر یي دې لپاره دغه حکومت که له ولس نه قرباني غواړي، دغه ولس دغه قربانۍ ته باید ولس حاضر سي که نه، او که نه موږ باید په هم مهاله د پاکستان سره دښمنۍ خبره کوو او بیرته راځو په خپل حکومت باندې فشارونه واردو تر څو دوی نور د بهرنیو له فشار هم راسي او په داخل کې هم ګوره جان، زه لاندې یو شی وایم، که چېرته اوسني شرایطو کې طالبان یا امارت یا د افغانستان اسلامي امارت د دې دپاره مبارزه کوي چې تر اټکه پورې خاوره خپله کړي، دا احمقانه مبارزه ده. فرض وکړه زه یو اتاق لرم چې په هغې کې وده کېږم او یو بل اتاق زما د ورور دی چې د هغې چت هم سوری دی، وضعیت هم خراب دی، او زما د اتاق هم چت سوری دی، وضعیت خراب دی. نو زه لومړی د خپل اتاق چت جوړوم، خپل اتاق جوړوم، منظم کوم، بیا مې که وس و که ستړی نه وم بیا ځم د ورور د اتاق خم خورم. سو په اوسني شرایطو کې ما ته د دننه افغانستان اوسني 45 میلیونه افراد مهم دي، او په اوسني شرایطو کې هغه افغانان ماته مهم دي چې د افغانستان پاسپورت لري.
کوم خلک چې دننه په خیبر پښتونخوا کې دي او پښتونخوا د افغانستان خاوره بولي دو باید د پنجاب سره مبارزه وکړي، دو باید تر ټکه پورې قرباني ورکړي، نه زه. او که چیرته دوی وایي چې نه موږ افغانان نه یو، بیا د پښتونستان رامنځته کړي اما د پنجاب د غلامۍ نه ځان خلاص کړي. که وایي چې نه هغه هم نه کوو موږ په مطلق شکل غلامان یو، نو بیا باید تاسو پوه شئ چې تاسو یوازې د پنجاب په خلاف نه درېږئ بلکې د ګل خان په خلاف درېږئ چې د پنجاب او د ګل خان ترمنځ هیڅ توپیر نه وینم. پس ماته ګل خان هم دښمن دی، ماته پنجاب هم دښمن دی، او د دې دښمن دپاره بیا باید زه غټه آمادګي ونیسم ځکه یوازې د ګل خانانو تعداد د ما 2 چنده دی. بناً په اوسني شرایطو کې زه اټک نه غواړم نه یې غوښتی شم ځکه وخت یې مساعد نه دی، زه د هغې اړوند بحث نشم کوی. حتی که زما نظر دی چې په اوسني شرایطو کې زه مجبوره شم چې د ټي ټي پي ملاتړ پرېږدم، زه د ټي ټي پي ملاتړ پرېږدم. زه ورته وایم چې ګوره وروره پاکستان ماته یوه بانه جوړوي، سو ته دننه په پاکستان کې خپلې چارې په خپله مخ ته یوسه، هغه ستا ناموس دی، ستا خاوره ده، هلته ستا لورګانې دي، ته باید قرباني ورکړې. زه نشم کوی چې ستا د چریکي جنګونو دپاره چې ته لاړ شې یو پوستکې 3 دانې مړه کړې، د هغې دپاره خپل عام ولس 10-15 شهیدان ورکم. دا زما نظریه دا ده، ځکه زه همیشه خپلو اولویتونو ته پام کوم او زه همیشه خپل وطن ته اولویت ورکوم، نه ګل خان ته، ځکه ګل خان وار له مخې خاوره خرڅه کړې، هویت یې خرڅ کړی. ګل خان سره هغه وخت درېږم، هغه وخت د خپل ملت نه تېر یم، هغه وخت د خپل خاورې نه تېر یم کله چې ګل خان په نره باندې منکر شي چې نور پاکستانی نه دی. سو ګل خان ما نه دا غواړي چې زه د هغه د خاطره قرباني ورکم، زه د هغه د خاطره د خپل وجود نه تېر شم، اما هغه ماته د پاسپورټ نه نشي تېرېدی. سو په اوسني شرایطو کې زه اټک نه غواړم. په اوسني شرایطو کې زه داسې یو افغانستان غواړم چې بلاستیکي موزایل جوړ کړي، داسې یو افغانستان غواړم چې قوي نظام جوړ کړي، داسې یو افغانستان غواړم چې په مصنوعي هوش کې پرمختګ وکړي. کله چې زه په پښو ودرېدم بیا د ګل خان او پنجاب دواړو په مقابل کې درېږم، یوازې خپله خاوره غواړم، ګل خان نه غواړم. ډاکټر صاحب فکر نه کوي دلته اوس تا مخکې هم ویلې که نه، او دا تا ټول فوکس په ګل خان باندې و، که څه هم ټي ټي پي ته یاد کړ چې په دغه اوسني شرایطو کې موږ د پاکستان د ټي ټي پي ملاتړ ووایي چې مې کوي موږ یې نه کوو، یعنې که دوی خو اصل کې غواړي دا وایي چې تاسې ټي ټي پي مشران موږ ته راکوي، دلته کیمپونه دي، پلانکی ده، بستانکی ده. که دا کار موږ وکړو، فکر وکړه افغانستان حکومت دا کار وکړ، ټي ټي پي ورکړه، یو پوښتنه دا ده چې فکر نه کوي چې دغه پښتانه چې دغه اوس په عملي ډول باندې پاکستان پوځ خلاف ولاړ دي، جګړه کوي، خپل سرونه شیندي هلته، دا به هم یو وخت ګل خانان سي بیا. او بله خبر که چېرته فکر کوي که نه چې موږ افغانان اوسني حالات کې په دې شرط باندې په قراره ژوند کوی سو چې موږ د پاکستان خبره ومنو او د پاکستان کې داخلي جګړه چې کومه ده د هغه ورته حل کو، یا مثلا موږ د ټي ټي پي والا ورکو، فکر نه کوي دا یو خوب ده یا یو موږ ځانونه غولوو چې پاکستان به موږ سره ګواکې موږ به افغانستان به په امن کې پرېږدي. ګوره بابک صاحب، زه تاته یو شی وایم، زه چې کله چې ته بهرنی سیاست خپل جوړوي، او افغانانو دا لږ مهمه خبره ده، لطفا دې ته پام وکړئ، کله چې تاسو خپل بهرنی سیاست رامنځته کوئ خپل سیال ته په کتو یې رامنځته کوئ. په اسلام کې وایي چې تر څو پورې ته شیطان ونه پیژنې د شیطان د وسوسو نه په امن کې نه یې. بنان ته به شیطان پیژنې، د شیطان وسوسو ته په کتو به ته خپل پلان جوړئ. امریکا یو دلال او دومخی سیاست لري. دا دومخی سیاست داسې دی چې نن د امریکا سره ډزوي، خو که سبا ته پوه شي چې امریکا ورباندې قدرتمند ده، د امریکا غلامي هم کوي. بنان زه وایم چې موږ افغانان برعکس د غیرت سیاست لرو، او د غیرت سیاست ناکامه سیاست دی. که چیرته زه په اوسني شرایطو کې وګورم، یو طرف نه ټي ټي پي ده او یو طرف نه د پاکستان نظام دی، او زه غواړم په دې دوو کې یو ته ګپ ورکم او په خپلې ګټې استعمال کم، نو زه ټي ټي پي ته باید ګپ ورکم که د پاکستان نظام ته؟ په کوم کې ماته ډیره ګټه ده؟ که زه ټي ټي پي خپل ملګری کم، ماته یې غټه ګټه دا ده چې کولی شي په خیبر پښتونخوا کې 8-9 پوستې په ورځ کې راته له منځه یوسي. اما که چیرته زه د ورورۍ په جال کې د پاکستان مرتد نظام راونیسم، کولی شي ما په ټولې نړۍ په رسمیت وپیژني. سو ته باید وګورې چې کله ته غواړې دوه نفره یا دوه لورو کې یو ملګری وټاکي، کوم ملګری به ټاکي؟ مثلا که چیرته ته ماته وایي چې زه بابک ستا ملګری کیږم، او هلته ایلن ماسک ماته وایي چې زه ستا ملګری کیږم، زه پوهیږم چې بابک زما هم وطنه دی، زه پوهیږم د ده ملګرتیا ریښتینې ده، زه پوهیږم چې دا مې ورور دی، اما ته مفلس یې،
د ټسلا مشر نه سو زه د ایلن ماسک سره ملګری کېږم تر څو د ټسلا موټر راکړي لږ ډالر مالر ترې نغلا کړم بیا بیرته راځم هغه د ټسلا موټر کې تا ته چکر هم درکوم او په هغه ډالرو باندې تا باندې پیزا هم خورم انشاءالله ته پوه شوې چې زه څه وایم زه پوه شوم ډاکټر صاحب خو دا یوه خبره ده دا اوس په تېر اخر کې چې په چین کې کومې ناستې سوې وې هغوی دغه مخکې چې کومې غوښتنې کړې وې هغې سره توپیر درلوده یوازینۍ غوښتنه چې اوس کړې وه هغه دا چې ډیورنډ باید په رسمیت وپېژني که د پاکستان دوستي په دې ارزي چې موږ ډیورنډ ورسره په رسمیت وپېژنو زه فکر نه کوم پاکستان دی په عمر کې موږ نه دا وغواړي چې ډیورنډ په رسمیت وپېژني اوس یې غوښتي دي چین کې غوښتي دا خبره چین کې کړې نه دا اشتباه ده زه فکر کوم پاکستان په چین کې یوه غوښتنه کړې وه چې افغانستان دی موږ ته یو لاسلیک راکړي چې دننه په پاکستان کې به بدامني نه وي کوم چې ډېره بېمانا خبره ده د ډیورنډ موضوع اصلا د چین په ناسته کې نه ده یاده شوې ورور ته پوهېږي چې زه خبرونه د نږدې نه تعقیبوم دا یوازې اوازې دي او لطفا د اوازو په اړه دغه مه کوئ تشویشونه مه کوئ یو شی بیا هم وایم که چیرته امارت زما غږ اوري دوی باید د پاکستان سره د مسلمان ورور په نوم د پاکستان سره د ملګري په نوم د پاکستان سره د داسې هېواد په نوم چې دوی ساتلي دي ملګرتیا شروع کړي او په دې ملګرتیا کې یې داسې ووهي چې ورته حیران پاتې شي او دا کار باید موږ د پښتنو نه زده کړو په ځانګړي ډول په کلي کې یو تربور بل تربور څنګه په ورورولۍ کې وهي مطلب چې مخامخي جان و قرباني درته پراټم راوړي درته چای ږدي پسې شا چې زی درته کنده کني هغه سیاست په کار دی د پاکستان د مرتد فوج په وړاندې نه داسې یو سیاست چې هغه د غیرت په اساس اوسي او افغانان هم باید د اوسني نظام نه دا هیله ونه کړي چې غیرتي سیاست د پاکستان په وړاندې رامنځته کړي ځکه پاکستان خپله بې غیرته هیواد دی ته باید د بې غیرته سره بې غیرته لوبه وکړې دا زما نظر دی ورور ښه ډاکټر صاحب نور دوستان هم دي دغه بحث نه اوږدوو ما خو فقط دومره وایم چې دغه خبره ډاکټر صاحب ته کوې که نه دا په ټولو کې چې پاکستان به موږ سره د ورورولۍ سیاست وکړي یا به یې نه کوي که نه خو پاکستان سره دغه سیاست فکر نه کوم افغانانو ته ګټه ورسوي یا د افغانانو په ګټه تمام بله لار نه لرو جان زه یوازې لنډ وایم بله لار موږ نه لرو تاسو د داسې یو چا سره په مقابل کې یاست چې د هغوی استخبارات دوم مقام لري په نړۍ کې اتومي سلاح لري مرتد منیر چې یو رواني سړی دی ټول پوځ یې کنټرولوي خواجه غار چې یو رواني سړی دی او غواړي د افغانانو قتل عام وکړي سو ته به لیوني سره لیونتوب باندې ځان نه اچوي که یو لیونی وایي چې زه دې وژنم ته به لیوني ته نه وایي چې زه دې وژنم لیوني سره به ته په آرامه مخته ځي لکه څنګه چې زه وایم چې تاسو سیاست باید د طالبانو سره په آرامه وي زه همداسې طالبانو ته وایم چې ستاسو سیاست باید د پاکستان سره دوه مخی او آرامه سیاست وي که زه چیرته اوس د امارتیانو په ځای وم بسته یو د علماو شورا مې پاکستان ته لېږله درز ملا ډیزل مې غېږ کې نیو دې طرف هغې طرف مې موچي کوو تلم بابوجي مې چې دی ورباندې مې لاس کش کوو ورته مې ویل چې ما ته جانان ووایه آصف منیر ته مې ویل چې ولې دې خپل خلک تا نه دومره کرکه لري ته خو یو ډېر نر سړی هغه دی د ټرمپ او ایران دی چې دی سوله وکړه سو دا د پاکستان د مرتد فوج او د حکومت خلک بې سواده خلک دي عمران خان ورسره شدید سیاست وکړه پایله څه شی ده پس کله چې تاسو په دو باندې لاس راکشوئ بابوجي ډېر ښه سړی دی چې لاس پې راکش کې سمدستي مریم درکوي سبا ته به بابک ته مریم کړي بنان تاسو دلته باید دوه مخی سیاست وکړئ تاسو که په پټه ټي ټي پي حمایه کوئ څوک درنه څه خبرېږي اما مخامخ باید ټي ټي پي ته ووایي چې وروره په پټه زما ستا یارانه ده مخامخ موږ د بابوجي سره یارانه کوو سو موږ نه باید دښمني اعلان کړو د پاکستان د اوسني نظام په خلاف بلکې موږ باید ووایو چې اوکې په کونړ حمله شوې موږ یو پلا ویلیږو پاکستان ته بابوجي ته وایي چې بابوجي کیو نو اوس به بابوجي وایي چې تو میرا امنیت خراب کرتا ہے هغه سره باید په مینه خبرې وکړو اما پسې شاته خپل کار کوه زه وایم تاسو باید دوه مخی سیاست زده کړئ په اوسنۍ نړۍ کې د غیرت سیاست کار نه کوي لنډ وخت ورکوم شبوخیل ورور ته بیا ورپسې نورو ملګرو ته شبوخیل صاحب مهرباني